إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د محرم په دې مبارکه میاشت کې منګه د الله سبحانه تعالی په فضل او په کرم سره داخل شویو او د الله سبحانه تعالی یو غټ نعمت ته چې د میاشت په موږ باندې راوسته او الله سبحانه تعالی د خیر او د نیکیانو د موسمونو بار بار زموږ په ژوند کې راولي. مشهور حدیث ته عبد الله بن عباس رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې شتي او نور محدثین هم راوړي وی چې کله رسول صلی الله علیه وسلم مدینه ته راغی وجد اليهود يصومون، نو يهود بروجنی وا د عاشورا ده ناغتی تپوسو کو رسول سم تاسو د روجنی سي ناغوي ته چې دا هذا يوم عظيم دا غټ ورځ ده نجى الله فيه موسى وأهلك آل فرعون. په دې ورځ الله سبحانه وتعالى موسی عليه السلام له نجات ورکړو او فرعونیان تبا کړو. فصام موسى شكرا لله، نو موسی عليه السلام دا روزه نیولې و د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالى شکر وستونو موږ هم دا روزه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ډیر حقدار یم تاسو نه چې دا روزه ونیسم. ایو چې د موسی علیه السلام سره د پیغمبري رشتہ ده ورورولیا او بل دا چې زموږ د امت رسول زموږ د امت محمدي د موسی علیه السلام په حقيقي معنی سره تابعدار خلک دي. عبد الله بن عباس وی فصامه وامر الناس بصيامه، نو رسول صلی الله علیه وسلم د روزه بخپلم نیوبه او خلکو ته حکم کو چې تاسو نیسئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرم کړي بل حدیث کې چا دې تاسو کو دي فضیلت مبارکي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی احتسب علی الله ان يكفر السنه التي قبله، دیو کل ګناونه الله سبحانه وتعالى دی روزي د لسبخي عاشورا د روزي چې تیر شي یو کل ګناونه به الله بخي. عاشورا د روزه لسم محرم ته ویل کی. دا حقیقت ته چې کوم د رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته نقل شوی چې په دې ورځ دا شی نو د الله سبحانه وتعالى شکر وستو لپاره موږ روزه نیسو. بل طرف ته شیعاګان او روافض دي، هغوی دا خبره بالکل الټه کړې ده. هغوی چې د عاشورا د ورځ سره د غم او د مصیبت ورځ ده، د ماتمونو ورځ ده، د چغو د جړاګانو ورځ ده. د شیعاګان دي سی وای او دي سی کوي، نو دا غوړي دي سره کار نشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سویلي. خو د غم خبره ده او د افسوس خبره ده چې ډیر سنیانوم دي شتي زموږ په دې ملکونو کې پاکستان، افغانستان او د خوښه د ملکونه دوی ته د حقیقت نه معلوم. ناغویم د سوچ کوي او د فکر دی چې دا په دې ورځ چې داخلي کوروجی نشي نو دا په غم کې شریک کیږي د حسین رضان شهادت دا غم چي او ډېر لري مزه دی خپل پښتنو ته سوچږي نه مشران ته پوښتنه غلطه وي به ته ولې روزه نیسي. ډېر مشران به دا جواب اوري چې دا زوی د غم ورځ ده په دې ورځ حسین رضان شهید شي. دی بډایګانو تم پته شتي دا منګړت دین نه منګړت د ځان جوړ شوی د هر چا ته معلومي او د حق دین چې ګنده لګو خلکو ته معلومي. نو بکور کې بډایګانو تم دا خبره معلومه ده او دین وسوت او بچو ته کوي چې ودی ورځ باندې حسین رضا شهید شوی او دا شی او دغه شی. او بل مسله دا چې زموږ په دې ملکونو کې هر قسمه فرقه ته ملایوي نالته دا پابندی نشته چې ته خبرې کولې شو ته نشي کولې. هر چاته اجازه ده
نو شیعاګان خپل دین بیانوي، بریلیان خپل دین بیانوي، حیاتیان خپل بیانوي، مماتیان خپل بیانوي، نقشبندیان او چشتیان او قادریان او څه بلا د غلطه شتي، او هر سړی خپل دین بیانوي او هر سړی دوی زه په حق یم. نو د هغې د لاسه ډېر عوام چې دي هغوی حق ته نشي رسېدی، ځکه چې ګمراه فرقې ډېرې شوي دي، او دویمه دا چې عوامو کې داسې جذبه نشته چې حق ولټوي. خو چې ګیرې والا راغی او بیان یې وکړي ملا دی موږ یې خبره ومنله. سوال دا دی چې د کربلا حقیقت څه دی؟ د کربلا د میدان حقیقت څه دی؟ ګوره دا خبره څه د فایدې لپاره یاد ساتئ. یو یې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث او یو یې تاریخ. نو علما د حدیث د سند تحقیق ډیر زیات کوي، ځکه چې په دې باندې احکام جوړي. رسول صلی الله علیه وسلم منځ کې دا کار دي سکو او دې سند کته غواړي، او په دې تاریخ کې علما د سند دي خاص خیال نه ساتي. تاریخ ته واقعات بیانوي، الا دا چې مثال کې د شریعت د عقیدې خلافي، د زموږ منهج خلافي، دغه دروغ واضح. ذکر امام ابن حجر رحمه الله بخفل کتاب کې وی الاصابه وی وقد صنف جماعه من القدماء، وی پوخانو مؤرخینو کوم چې تاریخ لیکي هغه کې یو غټ ټولګي تاریخ لیکل دی فی مقتل الحسین رضی الله عنه. د حسین رضی الله د شهادت په واقعه باندې ډیر خلکو لیکل کړي دی. وی وقد صنف جماعه من القدماء في مقتل الحسين تصانيف، غټ کتابونه لیکلي، غټ غټ قصې لیکلي. یو خوږه خبره ده واجبه خبره ده فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم. باقي کلام دمشته وچ بکې مشتي او غلط بکې مشتي او صحیح بکې مشتي. نو د دې باز تاریخ بیانونکو خلکو مقصد دی چې تاریخ را نقل کا، بس مخکې د سوریدلی هغه را نقل کا، مخکې کتاب کې سړي هغه را نقل کا، دې ته نه ګوري چې راځي چې څه بیانومه دې حقیقت شته کې نشته کنه، دا خیالي خبرې. نو د کربلا په دې واقعې کې غالبا خبرې چې هغه خیالي خبرې، هغه منګړت خبرې. اکثر چې د کربلا واقعه چا لیکلې ده چا بیان کړې ده، ناغه کوشش دې خبرې له زور ورکوي او کوشش کوي چې زما دا واقعه په خلکو باندې اثر وکړي او دوی بجړای شي. دا ګورغټ کوشش. او تاسو بلیدلی چې ډیر مولیان خاص کر چې نه پوهیږي جاهلانی هغه چې د کربلا دا واقعه بیانینو کوشش کوي چې د خلک بجړای شي. نو ته چې خلک بجړا کې دغه لپاره لازم بیا د ځان نه بکیم مسالې او مالګه لګي چې د خلک شي متاثر شي. دغه ته چې صفه حقیقت بیان کې دي څوک بجړای نشي، خو لازم به تبای کې بیا وایي چې دي شو. ګور پاکستان کې مشهور مقرر دی، عالم نه مقرر دی چې دغه طارق جمیل صاحب دی. داغه مې بیان اوریدل شیګانو مجلس ته له بیان کو او باقي کې هغه وی د حسین رضان سری په غشي کې ورننه وېستو او هغه د ځان سره ګرځو او دغه نو ویني بيدي او به د غشي رواغ دغه به د پوزه کې ورننه وېستو او به دې کو هي او خلک ټول بجړای شي. ولازم د خلکو رجړای کول لپاره به دا قسمه قصې کې چې غشي رواغستو زرانه ول بیزته کړي یو ګټو باغ ته میلاونه شو د قشن چیرنه غریب پزمکه باندې پړلېدو چې مال وبرای کوي دا ویني بيدي او دي شو. نو د دې خلکو مقصد څه دی؟ د خلکو جړاول بس. دې سره کار نشي چې حقیقت می بیان کو کنه، خو چې صرف د دې دروازې نه بهر خلک وځي او دا وایي چې را مولوی صاحب ماشاءالله سم بیان نه وکړو. او دته نه پته نشي چې مولوی صاحب دروغ وکړي شته خو بیان وکړو. یو خبره ده. دویمه خبره ده د کربلا په اړه کې چې کوم روایت دي غالبا کمزوري دي. او دویم مرض پکې دا دی چې صرف کمزوري نه دی یو بل سره ټکراو خوري. یعنی شرطین خاص کر هغه مولیان چې کوم د شیعاګانو متاثر دي یا د شیعاګانو کتابونه راواله، نو په یو ځکه د کربلا قصه یو شان کې بل ځکه بل شان کې دلیل له باندې چې دروغ دي ځان نه جوړي شوی خبري. او به صرف د شیعاګانو د ماتمونه دا صرف په یو ورځ پورې نه دي چې صرف د عاشورا ورځ ده، بلکې د هفتې نه زیات ګره د ماتمونه چلی. دغه تجارت ته د دې تجارت لپاره به لازم په تاریخ کې دروغ ورننه باسي، ځکه چې شپږ ورځې کاروبار چلول دغه لپاره څه قصې پکار دي.
کته مختصر واقع بیان کې د کربلا غ حقيقي نو په دې باندې ورزي کاروبار وچړي نه چړي دا خلک بزن په چړو وي په چړو باندې ځان وهل او خلک دې تیارول دا ګوره سم معمولی کار نه دی ګوره د دې لپاره بس سم د غرب شان دروغ وي نه له بزن په چړو وي ته د حقیقت بیان کې ځان په چړو وي بیا ورځ نه ویني به بس کروټو به ګرځي او جاهلان دي دیو ته نه شو او دغه قصې کې ورځو پوری چې دوی د غروان او دغه چغي وي كل يوم عاشوراء زمون عاشوراء وي هر ورځ ده الموت لقتلة الحسين د حسین رند قاتلانو پر مرګ دی لبیک یا حسین تر مدد شوی او د شرکی او کفری الفاظ به دی رواني او د دوی ټول خپل کاروبار دی ټول قصه دوی د غروان والله لازم ک پروژه کې دوی عبادت ویني په الله د قسم خورم که حج ته وي دومره خوشاله لکه سمه چې دی ورځ د خوشاله دوی به شعبان په میاشت کې بندگی ویني نه د قران تلاوت به دوی کې ویني نه څوک ماته دوی یو مولا خو اجازه چې د قران یادي نه چرته د آخرت ته یری خبره کوي نه چرته دې خبره کوي چې جنت ته جهنم دی نه د پیغمبر د تابعداري خبره کوي خو چې د عاشورا راشي د محرم راشي دوی تجارت سٹارټ شي په ټول کال کې ګورې دوی د یو موسم د عبادت د دوی په زعم کې عبادت ته دوی په ګمان کې نو د دوی د عبادت موسم د قیو دی لازم به باغی کې دوی چې نه ځان خبري جوړي به دغه نه زموږ د خلک متاثر شي او غدي سي متاثر شي دا حقیقت ته چې زموږ په خلکو کې وس الحمدلله د دې تقدم سره او د خلکو د بهر ته تلو سره چې خپل ملک نه وته او ټکنالوژي استعمالولو سره ډیر خلک الحمدلله پوه شي خو بوخانی چې زموږ کوم مشرانو دا غوي سره وسایل سنو یو مولا بناسو په جمعات کې هغه ته دوه یو کتاب یاد د حقیقت زبانو که څوک په خبرکیږي سی خبرکیږي اته به دوه یو کتاب بیان چې کله به خطرناک دي چې مسله رااله چې کله به دي چې مسله ډیره بګرانه و سم پیچیده مسله ورال د دې سره مولانو چې راغنه ته پوښ کړي بهر ته د سفر ته وته نه شو چې کینه مسوک نشو وته ټلیفون د سره نو کتاب د سره نو قبل پرز په دې کتاب کې مسله شتي نه غبر ته بیان کړي څنګه چې په دې کتاب کې دا که صحیح او که غلطه او چې نشتی که چاوته وي واقع هم کنه ځان نه به ته وي نو د علم کمو په هغه ټیم کې زمونږ د مشرانو د شیعاګانو د قصې یادې کړي مولیانو بیان کړي په کربلا کې دا شی په کربلا کې دا شی او ته چې دا واقعي ووري ته چې دا بالکل هغه واقعي دي کوم چې شیعاګان بیانې په خپل بیانونو کې نو موږ له پکار دادا چې دې واقعي په اړه کې خبرې وکړو او هغه خبرې چې کوم په حقیقت باندې مبني خبرې دي د کربلا دا واقع ګوره مختصر واقع ده مختصر او کسو کې ما ته وی چې په 15 منټو کې بیان کړي په 15 منټو کې د کربلا واقع بیانول شي په 15 منټو کې مختصر واقع ده د دې حدیث ټول چې ورکړی شوی دی نه د شیعاګانو د لاس او د هغه مورخینو د لاسه چې هغه تاریخ لیکلی دی دروغي به ګوره چوري نو ته چې دا دروغ ختمه نو قصص شي وګدش نور کوم ماته وې مختصر دغه خو تفصیلی درګه که مختصر راته ونه په 15 منټه کې د کربلا واقع بیانول شي کوم چې اهم نقاط دي دي خبر ختمه شو لازم زمونږ علماء کرام له زمونږ هغه رونو ته چې هغه دین تبلیغ کوي کاغه علم دی کاغه طالب علم دی کاغه عام مسلمان دی او کوم چې خطبه کوي عام خلک په کورونو کې دنه د موږ ټول لازم وریده چې موږ د دې واقعي د حقیقت په خپل معاشره کې او په کور کې بیانو وکنو بیانو چې پته ولګي موږ ته زموږ د تاریخ ته زموږ څنګه چې شیګانو تاریخ خلکو ته بیان او دروغ دي غالبا د دې مخکې چې دا واقعي ز شروع کوم تاسو ته درې خبرې اهمي اگر تر یادوم یو خبره ده موږ چې به اوس د چا مبارکي خبرې کوو د کربلا په دې قصه کې ډیر خلک به دي شي چې هغه مسلمانان دي خو مضبوط مسلمانان دي بلکې گواہی کړي شوی دا دغه په اسلام باندې یو صحابه کرام دي نو صحابه کرام خو جنتیان دي یو چې تابعین دي چې صحابه کرام دغه تزکیه کړي دي امت هغه تزکیه کړي نو دا د ساتي ان دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام رسول الله استاسو ویني استاسو عزتونه استاسو مالونه ګره په یو بل حرام دي چا به عزتي بنه کوي بچا باندې بهتانونه لګوي نو کله چې د کربلا واقعا بیانې
او یا بیانول کیږي نو دا به یو اهمه نقطه ده چې ګره موږ چې چا مبارک خبرې کوو نو دي ډېر خلک به مسلمانان بلکې صحابه کرام بګشتي تابعین بګشتي اوچت نو دیږي کنځلې کول بدی ردی ویل لعنتونه ویل لکه څنګه چې د شیعاګانو د عادت ته او زمونږ بعض جاهلان سنیان ته متاثري د مسلمان شان نه لري ځکه چې د مسلمان عزت د په موږ باندې حرام دی موږ دغه بې عزتي نشو کولای عزت موږ باندې حرام دی مطلب دغه عزت کې موږ ګوتې نشو وایي دغه بې عزتي موږ نشو کولای دا یو نقطه ده دویمه نقطه د کوم خلکو مبارک چې موږ خبرې کوو د خیر القرون کې دي په دې پیړو کې خپېړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه د کم کې جزیم بیا چې هغه پسې ده بیا چې هغه پسې ده نو ګور دا اوچت خلک دي نو دوی مبارک به ګړې وړې خبرې نه کوي او نه به چیرنه حقیقت پټه درېمه نقطه ده چې په دې کې صحابه شتي په دې کې تابعین شتي صحابه او تابعین پکشتي نو ډیر احتیاط وکاو منګه دې واقعي به بیانولو کې قاضي ابو بکر ابن العربي رحمه الله ډیر عجیب خبره کړې یو کتاب کې دا خبره کړې العواصم من القواصم هغه سوي وای کچرته یو سړی په مونږ باندې داوا وکړه په دینار او په درهم کې موږ به دې سوي چې په ریال او په روپۍ کې په ډالر کې په مونږ باندې داوا وکړه د دې داوا مونږ د هغه وخت پورې نه منو چې سو پورې مونږ ته د دې سړی هغه عدالت نه معلوم جوړ د سړی رښتینه سړی دی د صادق سره دی د دروغ دوکي دړکی دانه کی ناغه به دي سی وی قاضي ابو بکر رحم الله وی سبحان الله په دینار او په درهم کې موږ د هر شړي خبره غوړې نه منو نه د هر چا داو منو نو څنګه د صحابه کرام او تابعین او برکې د هر شړي خبره ومنو چې څوک راشي د کربلا قصه بیانې موږ د خبره منو د دې خلکو خبره مانی سبحان الله دومره عجیب خبره کوي وې څنګه به د خلکو خبره ومنو من ليس له مرتبه فی الدين چې سره په دین کې صحیح شتینو شیګانو ته اشاره کوي وې د سره په دین کې سره صحیح شتینو پرې د لا پرې چې رښتینی دي که دروغجن دي د سره د دین سره سکار شتینو نه موږ څنګه د غوی روایت ومن نو د درې خبرې سره یادې ساتي بل خبره ده د واقعین مخکې حسن او حسین رضی الله عنهما د دوانه د رسول صلی الله علیه وسلم نوسی او رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دا دوانه په جنت کې د ځوانانو سردارانو او مشران دي رسول صلی الله علیه وسلم وی څوک چې دوی سره محبت کوي هغه ما سره محبت کوي څوک چې دوی سره دښمنی کوي هغه ما سره دښمنی کوي منګه د حسن او د حسین رضی الله عنهما سره دسی محبت کو چې هغه چې د کوم وخت نه چې شیعتوب پیدا شوی د قیامت پورې څومره شیعاګان دي دغه د ټول وغه د دروغ وغه مینه محبت را جمع کینو سنیان او اهل حق او سلفیان کوم چې د سلفو په منهج باندې دي دغه د محبت په مقابله کې دغه هغه د دروغه محبت ذره برابر هم نه لري موږ په حسن مینو موږ په حسین دروغ وای ټول په حسن او حسین رضی الله عنهما حقیقی محبت دغه سره ګره منګه کو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره خو زمونږ د محبت چې دی د هر چا مبارک دی کې نه افراط شي نه به تفرید شي وګوره هم خبره نه د حد نه اوړو او نه کمی څه تاسو خبره وکما دغه چې دی د نصارا هغه زمونږ مبارک دی وای د مسلمانانو مبارک چې دوی د عیسی علی السلام سره دښمنی کوي لنګ مبارک هغه دا وای حالکه موږ د عیسی علی السلام سره دښمنی نه کوو کاوی منی کنه منی موږ خو منو کنه چې موږ دښمنی نه کوو زموږ خبره خو واضحه ده موږ تخپلو کې زموږ خبره واضحه ده چې موږ د غسر حقيقي محبت کو نو به ولي هغه دا خبره کوي هغه دا خبره په دې کوي وي تاسو ولي هغه اوچت نکو الله درجه ته ولي ودرسو تاسو ولي هغه الله ونوي تاسو ولي ونوي چې هغه الله زوی دی یعنی مطلب هغه محبت دی ته وای نو مونږ وای ضرورت دغه قصو کې ګوره مونږ نه یو دا د حد نه وړي دي شیعاګان روافض زمونږ د محبت غواړي چې مونږ حسین رضان راوچت کو د پیغمبري درجه نه چې الله درجه ته ورسو دا یو تفصیلی خبره ده زبګدنه نور ده خو صرف دومره تاسو ته وایم چې مونږ د حسن او حسین رضی الله عنهما دوه سره محبت کوو صرف محبت نه زمونږ مور پلار زمونږ وینه زمونږ مال دغه دوه لپاره قربان دي خو پای کې د حد نه اوړو نه بګي کمی
د حسین رضی الله عنه شهادت په کربلا کې د عاشورا په ورځ دا غټ مصیبتونو کې چې مسلمانانو ته رسیدلې په تاریخ کې یو څو غټ مصیبتونه دي یو مصیبت په کې مسلمانانو ته دا رسیدلې ځکه چې په دې مصیبت کې او په دې واقعې کې د رسول صلی الله علیه وسلم نوسه شهید کړي شوی رسول صلی الله علیه وسلم نوسه او هغه انسان شهید کړي شوی چې هغه د جنت د ځوانانو سردار دی او سبحان الله شهید کړي شوی چې په لاس ته د مونږ تاسو مخ کې ووري نه هر مسلمان له پکار هر مسلمان چې په دې واقعې باندې خپش خپګان خو موږ ټول کوو ظلم شوی نو په دې موږ ټول سيو خپيو ځکه چې د مسلمانانو په مشرانو کې یو مشر شهید کړي شوی د رسول صلی الله علیه وسلم شهید کړي شوی د صحابه کرامو په علماو کې یو عالم شهید کړي شوی د رسول صلی الله علیه وسلم د لور زوی شهید کړي شوی او دا هغه لور زوی چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په لونو کې غوړه لور ده یو عابد انسان یو زاهد انسان یو چت انسان چې هغه شهید کړي شوی خدای مقصد دا نه چې موږ به ماتمونه کو او موږ به چغې چوغاري او ځان به وو د الله د شریعت خلاف ورزي وکړو نه یو مسلمانو په دې نه خوشاله چې حسین رضی هغه سره ظلم شي بری سو خوشاله چې ډېر خبيث انسان وي چې په دې باندې به خوشاليږي چې حسین رضی سره ظلم شي موږ په دې خپيو چې حسین رضی سره ظلم شي غدر وسره شي دوکه وسره شي خدای مطلب خدای نه چې موږ د الله د شریعت خلاف ورزي ګوره داغه خپل غوړه دی کنه دی علي رضی الله غوړه کې حسین رضی علي رضی الله غوړه کنه علي رضی الله شهید کړي شه دی کنه دی نو ولي په هغه ورځ به ولي ماتم نکو چې موږ د حسین رضی الله په کوم ورځ چې مړ په هغه ورځ ماتم کوو په کار دی چې موږ د علي رضی الله د شهادت په ورځ ماتم وکړو عثمان رضی الله عنه د علي رضی الله غوړه دی کنه غوړه هغه شهید کړي شه په هغه ورځ ولي ماتم نکي چې هغه خپل کور کې بن کړي شی او سو ورځي او باغه ته نه ملایو خوراک هغه ته نه ملایو هغه رسول ماتم نکي عمر رضی الله عنه بيد عثمان او د علي او د حسین رضی الله عنهم دینه غره کنه غره دینه غره هغه شهید کړي شی هغه رسول موږ ماتم نکو به دې ټول سردار او دې ټول مشر محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله ټول غره کنه غره فکم ورچ هغه مړ شوی هغه رسول موږ ماتم نکو دلیل په دی باندې چې د شیعاګانو نه د حسین رضی سره محبت شتي او نه دغه مشرانو سره کوم چې ما ذکر کړو بلکې دوی خپل یو غدر او یو تور تاریخ پټول غواړي چې ان شاء الله مخکې وزه بیانو د علي رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه په منځ کې اختلافات راغلي د کربلا د واقعې مخکې د قصه یا د خبره پیژندل لازم دي د علي رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه د دوی په منځ کې اختلافات راغلي علي رضی الله عنه په کوفه کې عراق کې او معاویه رضی الله عنه په کوم ځای کې هغه په شام کې د دوه په منځ کې اختلافات په دې راغلي چې معاویه رضی الله عنه دا وی کوم کسانو چې عثمان رضی الله عنه شهید کړي دي هغه کسان دی وجل شي او علي رضی الله عنه چې ګوره هغه کسان زمونږ په لباس کې دي مونږ نشو وجلای وس دا موږ ته بل غټه فتنه جوړه شي نو لیک صبر وکا کله چې موږ حالات کنټرول کو نبی به مړ کو او بدی کې شک نشي چې څوک په حق لري علي رضی الله عنه په حق لري دا کوم منځ کې جنگونه مشي خدا غټ انسانان دي د دې مبارک خبرې کول او د دې په منځ کې فیصله کول داسي دا غسړي کار چې عقلي کار پری چې سړی خپل دین دا جوړ کی علي رضی الله پکار او معاویه رضی الله پکار او علي رضی الله پکار او معاویه رضی الله پکار او عثمان رضی الله پکار خپل سوچ کو خپل غم کو تبغو برن خته خبر بیان کچرغو منځ کې د اختلافات راغلي او چې خلک دي په خپل منځ کې اختلافات راغلي ټول مجتهدین ټول کوشش کړي د اسلام د دین د خدمت کولو الله سبحانه وتعالى اکم چې په حق او هغه بخله شي بلکې اکم چې اجتهاد کړي او په اجتهاد کې خطا شي هغه بخله شي نو موته به سره باقي ګوتی او ختی یو سړی ته دا پته نشي د خپل ځان چې زه جنت ته زم او جهنم ته بزم او دا سړی مبارک خبرې کوي چې هغه مبارک 100% په د جنت ته تللی څومره قمقل انسان دی څومره قمقل انسان دی خپل جنت او جهنم سوچ کوي ته بچرته شي نو دې ټول په منځ کې اختلافات راغلي جنگونه به کې شوي دي جنگ صفین او درشن جنگ جمل چې دا په تاریخ کې مشهور جنگونه
او دې ته موږ اشاره کړې و کله چې موږ د خلفای راشدینو سیرت مخکې بیانو هغه تفصیل موږ نه جو پای کې ډېر خلک مړ شي تعالی رضی الله مرګرو کې معاویه رضی الله مرګرو کې دنیا کې سم بګي وجلې شي په اخر کې د علی رضی الله د خلافت په اخر کې په سلو ختمه هجری کې خوارج او خبيثانو علی رضی الله شهید کړی دی عبدالرحمن ابن ملجم الخارجي کله چې علی رضی الله وروته سهار منزله او خلک منزله را پاسول په دغه ټیم کې بدا عبدالرحمن الخارجي راغه او هغه باندې گزارونه کړو د خپل توره دغه په دې کوپړې کې د نور نه وستو کافر نو ګوره تاسو چې یودو ها نصرانیو نه خلکو دی وسره د امیر المؤمنین ملکو وی جنت ګټم جنت نو خوارج د مسلمانانو په وینو باندې ځان سور کی او د مسلمانانو په بدنونو باندې چې لپاسه وخیږي او د مسلمانانو زنانه چې کونډي کی د مسلمانانو بچی چې یتیمانان کې نو ګره په دې باندې جنت ګټي ګره د ظالمان اسلام یو پلاني روي دي سي سخت زړه څنګه د بډای ته مړکو هغه به دې کې جنت ګوري هغه ته دا څه خبره نه ښکاري موږ ته دا غټه خبره به دې ښکاري چې موږ ورته دا کار ناروا دی خو چې کله یو کار شي ته روا ښکاري لکه مثال کې مسلمانان او کافران په میدان جهاد کې مخامخ شو په دغه ټیم کې چې کله جنگ وخلی او سره موږ ته مخې له مقابله لري زموږ بجلو وسوځي ها نه سوځي به زموږ سره ولي ځکه چې د په دې وجلو کې موږ ته جنت ښکاري نه چې کله دې وسړي د عقیده جوړ شي چې دا مسلمان چې مړ کې د سپینګری چې مړ کې دا ماشوم چې مړ کې دا عالم چې مړ کې دا علاقه چې ختم کې په دې کې جنت ته نه به سو کنټرول کې به دا غږ وسوځي عبدالرحمن ابن ملجم چې علی رضی الله عنه شهید کو دا غنه بعد د علی رضی الله عنه بعد خلافت حسن رضی الله عنه ته وړي حسن رضی الله عنه د حسین رضی الله عنه مشهور دي او دا غنه غوړ دي په فضیلت کې دا غنه غوړ دي او په عمر کې دا غنه ډېر دي بالکل چې چا به رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لیدل نبی به خلکو لاړ شوی ته حسن رضی الله عنه رسول الله بالکل دغه شانو لګی دی چې بالکل رسول الله ته طرف او رسول الله صلی الله علیه وسلم سویلی و ان ابني هذا سيدا زمد دزوی جګنده یو سردار سره ولي لعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين ځکه چې الله به د پلاس د دوو فرقو په منځ کې چې هغه دوه مسلمانانی هغه په منځ کې به صلح راولي او دې خبره ته وکړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دوه فرقې به صحیح مسلمانانی به ګوره نو دا څه خبره شو چې موږ یو طرف ته وړو بل بل لعنت وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان او د سوق دي ها یو د علی رضی الله کسان دي بل طرف ته جماعت ته معاویه رضی الله عنه دې موږ کې اختلافات به رسول الله اشاره کوي چې دا بده دراسه ختمي دا اوچت انسان نو کله چې حسن رضی الله عنه خلیفہ شو شپږ میاشتې د ټول خلافت کړي شپږ میاشتې نو دا غینه بعد د خپل رور سره مشوره وکړه د نورو کسانو سره مشوره وکړه د حسین رضی سره مشوره کړو چې زه د خپل خلافت سره معاویه رضی الله عنه پرېدم ګور شیعاګان په زور دښمنی پیدا کوي په زور دښمنی پیدا کوي دغه خلافت څه ته پرېدي معاویه ته پرېدي او دا خبره شیعاګان ومني چې دا خبره سیده غبرې خو ده نبی په شیعاګانو باندې یو سوال او په دې ځکه دا غوي د دې خبرو ټکراو دی یو بل سره هغه وی زمونږ د 12 امامان چې دي د ټول د ګناهونو پاک دي او دې کې شک نشته چې هغه بری 12 امامانو کې یو امام چې دی هغه وی زمونږ امام حسن رضی الله اگر کده د امامان نه دي خو هغه خودي شي وی کړي ناغونه به سوال کو چې تاسو چې دا وایي چې زمونږ 12 امامان د ګناهونو پاک دي نو به دې چې حسن رضی الله عنه معاویه ته خلافت وري پری نو دغه دوه جواب دي یو معاویه رضی حقدار زکه ود پرې خو دو یدیس و یو معاویه رضی او حسن رضی یو بل سره محبت کو دغه به موږ کې دښمنی نه زکه ود پرې خو دویمه خبره چې حسن رضی خطا شي ګناه دي شوی یا به دا جواب درکې پرې دوه کې یو جواب دې دریم نشتی او دا دویم جواب دې تعالی درکې نه سره کدي سی وی چې ګناه دي شوی دا نبی خو دا عقیده باطل شو چې ټول سیمون د ګناهونو نسدي
پاک دي او کدوې چې حسن رضا ښه کار کړی صحیح کار کړی نبی خو صحیح نبی خو زموږ ټول خبرې ثابت شي سبحان الله ګوره تختیدې نشي دریم جواب بل نشته یا به وایي چې حسن رضا ښه کار کړی او یا به سوي غلط کاری کړی که غلطي کړی نبی څنګه یو باندې ګناونه پاک دي او که صحیح کړی دی نه تر شي دښمنی شروع کړی د معاویه رضی الله عنه سره او ګوره چې تاسو دین اوریدلی یا حسن چې دوی نه نو دا کوم د رسول الله سره بلکې د حسین رضی الله عنه غوره په مرتبه کې دیوري نه دی دوی چې حسین رضی الله عنه نوم رايت کړي کنه په دې باندې دوی کاروبار ټول روان دي او ما دا واقعا سبحان الله په تیر شي کال چې ما د کربلا واقعا بیانوله په وخت کې ما د قصې ذکر کړو چې یو خزوه مالدار خزوه هغه وی زه واده کوم دنیا الکانی راوستي سړی راوستي بار ناشتي په دې کې به د هغه لکه او سړی سره واده کوم چې هغه یو دې قصې شروع کی چې قصه ختمي نه هغه سید اولنې راغی دوه ټکی وی به قصه ختم شو یو تر راواله یا سرتی وو یا غریب نه سرو او غنور بلیدو چې سرتی والے کی اډم له کوشش کوي دا ولني لګوګ شو دا غنم به سرو خستړې شو درې مې ایوب ګرانو ټولې روخ یار هغه ته یو توتیو هغه ته ښا وې دا توتی چې دا توتیو او د دوه وزري او دا توتی چې نه دیشو کتو برو توتی داو توتی دیشو توتی دیشو د جوال وته دیشو هغه ته نور څه وای دا قصه دی توتی نو وسوړه په قصه کې بل څه پات شتي کنه په توتی ولاړو په توتی دی بیٹی ګلو غانه کې په واقع کې یو توتی دی یو توتی به خلند وای چې یو توتی وال وته یا مرشو یا لا خبر ختم شو توتی وال وته د دې توتی سره نور توتیان او د توتیان چې بکینه دی بدا خو اخذ دې توتی له قصه ختمه کوي هغه ته ختمولای شمس سودی زما په مخې کو تر کړو د ځکه د دې د لاسې قصه ختم شو کړه زکه د توتی بریده ما زبر کېګم د توتی چې بار ټینګ کړی زما جون روان دي زما دړکن چلی زما سار روانه زه توتی نشم پرې خو دي شیګان د جړاګانو د قصې نشي پرې خو دي د دوی په دین کې دغه دي چې داري ته وسنه سپاتیش یا بګنور سشتي ما سوي به ټول کال کې دوی دغه یو موسم دی په ټول کال کې یو خدای یو موسم تم ته لري کا نو سپاتیش هیڅ پاتې نشو نو د حسین رضی الله ټکه چې دوی رانیولې ده نو ندی کوم د دوی غا خپل مذهب بس روان کړي ښا حسن رضی الله خلافت چا ته پرې هودو معاویه ته خلافت پرې هودو او په دې کې مشوره کړې و د حسین رضی الله سره او په دغه ټیم کې ګوره سبحان الله د کوفی ولني کوم چې دا راخکاره کول چې موږ ستامر غري او حسن رضی الله ته او علي رضی الله ته دوی ول مشوره ورکړې وي چې ته دې ذکر مکو بلکې کوشش کړي دغه د وجلو او حسن رضی الله چې دین هغه دې خپل مرګ باندې نه مړ هغه له زهر ورکړې شي هغه سره مغدر شي دغه سره دوکه شي هم دې خبيسان وسره کړو شپږ مې خلافت دغه نه دغه خلافت پرې خو د معاویه رضی الله او دغه کال ته ویل کیږي عام الجماعه هغه کال چې بکم کال باندې خلک راجم شوي دي نو ټول امت راجم شو بچا باندې په معاویه رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان زوی یو چت انسان دی یو نیک انسان دی صحابي دی او د صحابي زوی رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به یا الله دلم هدایت ورکي او د بلاس نور خلکو لم هدایت ورکي یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم اللهم علم معاويه الكتاب والحساب وقيه العذاب یا الله علم ولا ورکي او د قیامت ورځ د عذاب نه بچ ساتي هغه انسان چې رسول صلی الله علیه وسلم د لپاره دعاګانې غوښتي معاویه رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم مخه د خور پر رسول صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو ماما دی او د وحی لیکل د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې نو د اوچت انسان دی معاویه رضی الله عنه صحابي زوی او چې کله د کربلا په واقعه کې دروغ ډیر وې کنه ډیر خاص کر د یزید په کردار کې چې یزید د زوی دی نبی به لازم دغه په پلار باندې جرحه کې ځکه مونږ وایو چې دا دروازه بالکل بندول پکار دي
تلګي یزید دې شو کړو یزید دا وکړو یزید دې شو کړو یزید دا وکړو او لګي یو ورځ به دا و مړه دا یزید چې دې خراب انسان خو دې پلار پکې ملا استغول تربیت نو ور کړي نورو دروازه کوله شو سته صحابه کرامو ته وست یزید نه معاویه بسلاړي د معاویه نو ابو سفیان بزي د ابو سفیان نو به نور صحابه به پر اساس باندې مملکه لکه څنګه چې شیعاګان وي موږ دغه پیغمبر د سره منونه او دغه الله د سره منونه کم الله چې ابو سفیان بخي او معاویه بخي هغه موږ د سره منونه دا د دې قسمه قصونه انسان اخر کولای بالله د غزي ته ورسي معاویه رضی چې کله خلیفہ شو او دغه خلافت چې ټول شل کالو د شپېتمې هجری پر دغه خلافت او دغه زمانه چې د فتوحات او زمانه مسلمانانو به الله سبحانه وتعالى ډېر عزت ورکړو غټه واقعه په دغه د په خلافت کې دا شی چې قسطنطینیه علاقه چې الته jihad کړی شو مسلمانان الته تلیو او رسول سم دغه مبارک دا گواہی کړی دا چې کوم لخر چې بالته زی مغفور لهم د الله سبحانه وتعالى بخلی او د فائدې لپاره ساتي په دې لخر کې ګوره یزیدومو په دې لخر کې څوک یزید پکې مو دا فائدې لپاره دا خبره ساتي دغه چې معاویه رضی الله خلافت پاتې شو حسن رضی الله عنه هم په دغه نږدې وخت کې وفات شو په یو کم 50مه هجری دغه ټوټل خلافت چې دغه شپږ میاشتې په 56 هجری کې معاویه رضی الله عنه خلکو ته امر وکړو په مرګ ته نږدې چې تاسو بیعت کوي زما د زوی د یزید سره یزید د معاویه زوی او یو یزید ګره صحابي مشتي دغه سنوم دی یزید ابن ابي سفیان د معاویه رضی الله عنه دغه سنوم دی یزید دی په یزید نوم بزګره بدر دی موای یو خو صحابي نوم دی بل د دې یزید چې کوم نوم دی کوم چې تابعی دی او د صحابي زوی دی او د صحابي نوسه دی نکي ابو سفیان دی نو لیک بریک نسی په خبرو کې دې غټ انسانانو مبارک دا بس جاهلان دي څه خبرو کې چې تبو داریان شي او ان شاء الله د یزید مبارک موږ سم موقف ساتو دا خبره مخ کې راشي ناشنا کار معاویه دا کار وکړو چې هغه طریقې اختیار نه کړ کوم چې شاته روانه و د ابوبکر صدیق عمر بن خطاب عثمان بن عفان هغه طریقې اختیار نه کړ بلکې د خلافت ندیز کې ملوکیت جوړ شو او دا رسول الله په حدیث کې ویلي چې خلافت به ختمي د دې کله چې یزید لبیعت ورکو یا یزید سره بیعت کو خلکو نو په دغه ټیم کې خلافت ختم شوه کوم زمانه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله نو ناشنا کارغه داو کو چې مشوره وانه غسته د اهل شورا ولنه کم چې مشران صحابه کرام په ټیم کې صحابه کرام هغه سره مشوره وانه غسته او خپل زوی چې دغه داری کې هغه مشرکو نو بدیزي کې اهل سنت والجماعه اهل الحديث سلفیان حقيقي برسول الله تابعدار خلق اغوی دا خبره کوي چې معاویه رضی الله عنه قبل پرز د عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس حسین رضی الله عنه صحابه موجود دي چې دوی سره مشوره کړي خو هغه مشوره ونه کړه او په دې کې هغه اجتهاد کوي ګوره اجتهاد هغه څه کړی دی هغه دا وی قبل پر زد خپل مرګ نه بعد دا قصه دغه شامپرې دمه نو په امت کې فتنې ډېری شوې دي خاص کر فتنه د عراق والو کوم چې علي رضی الله عنه شهید کو به حسن رضی الله عنه شهید کو نو دغه فتنې ډېر زور نیولو نه قبل پر دې ټیم کې زده خبره دي چې پریدم چې تاسو به مشوره وکړئ چې کم کس تاسو ته ښه کاری دا به پریدي نو هر سړی به چې زه دې حقدار یم هر سړی به سوې چې زه دې حقدار یم نو د دې د لاسه د خپل زوی چې نو دی خپل نائب کو او خلکو ته د سره بیعت وکي سبحان الله د یزید مبارک دا بس خلک چې دینه ډیر زیات بدر دی ویو سپک سپوري خبري کوي امام ابن کثیر رحم الله واقع ذکر کړی عبد الله ابن مطیع او دغه باز مرګری دوی ټول په محمد ابن الحنفیه بس محمد ابن الحنفیه د حسین رضی الله عنه څوک دی د حسین رضی الله عنه د سریال ساتي پاغو په سیورغونو دا کسان پاغو په سیورغونو ورته وی چې د یزید خلاف راوته پکار دي یزید سره بیعت شو
نو د یزید خلاف راوته پکار دي. نو د ابن مطیع پکې دا وی عبد الله ابن مطیع وی ان یزید ابن معاویه یشرب الخمر ويترك الصلاه. شرابي سړی دی، نشهیز انسان دی، مونږ او داس نه کوي. د دې شیګانو مشهوري کړي دا خبره. زموږ د خلک هم کوي کنه کوي چې څوک چې د ظلم وکي زیاته وکي نه باغ باندې نوم دی یزید کی او د یزید د نوم د مشرک کې خلک د وسنه زرګول. نو د محمد ابن الحنفیه دو تسوي ما رايت منه ما تذكرون. دا کوم خبري تاسو کې د مباغ کې نه دي. زه خو دا غس خواله تلوم او زور زړه غسر د وسیدلم اصلي خو به مونږ او داس کو متحري للخير بخير بس بګرځېدو دیني زده کو د رسول په لار مضبوط. اغه تسوي ان ذلك كان منه تصنع لك. نه نو دا خو استاب مخکې کول مونږه حقیقت پیژنو. دا چې به مخکې کول استاذ مخکې کول. محمد ابن الحنفیه تسوي وما الذي خافه مني او رجاء. زمان هغه ست مساتل او زمان ولي یری دا خلیفہ دی بادشاہ زمانه سره یری چې زما په مخ کې هغه عبادت کوي. کچر دا غستاسو په مخ کې شراب سکري او تاسو سره وای نه خو تاسو په ګناه کې شریک کی او کدي سینه تاسو لیدلې نه نو بیا ګوره په دې خبره باندې بیا گواہی راولي په دې خبره باندې گواهان راولي او کداغه د سره نه بیا تاسو د سزا حقداري. دا اوس د حسین رضی الله عنه ضرور موقف ته ګوره کم چې کې شیګان چې سره ته چې د خدا وي نو کم فسق او فجور چې یزید طرف ته نسبت کیږي چې هغه شراب سکل او هغه فحش کارونه کول او هغه نشي تماشې ډيري کولی موزه او داس ونه کول او د زناور به بکور کې ساتل د غوسر به ټول جلې لوبي کولی د غالبا خبري بلکې ټولي خبري سړي د سندن کمزوري او اصل په انسان کې دره چې موږ به جره سړی خسرې موږ ته مخ نور سندي معلوم تاریخ موږ ته دغه د فسق او فجور د سنره نقل کړي څنګه چې شیګان نقل کړي او کبل پرز د سړی ګناګار شنو ګناګار سړی چې کافر کی ها یو سړی د ګناه دی شنو اوس موږ څه کوو دغه د ګناه په ټول تاریخ کې یادو چې دغه د ګناه امام خود مسلمانانو کړ د مسلمانانو مشر او د فائدې لپاره د خبره ساتي چې د مسلمانانو مشر چې ګناګار هم شنو دغه خلاف ګره خروج د نه جایز. مسلمانانو بچای شرابي وسکو یې زنا وکړه یې سود خوړو د دې دلته څو کافر کیږي نه ظلم وکړو خلک جیل ته واچول د دې دلته هیڅ څوک د نشي ورجې کافر شو نو چې د کافر نه دی نه د خلاف وتسدي حرام دي. دا اوسه فائدې د پرځن سره یاد ساتي. د یزید رحم الله خلافت چې دغه د شپږمې هجری نه شروع شو او په هغه وخت کې دغه عمر چې سلور درش کانو. حسین ابن علی عبد الله ابن الزبير رضی الله عنهما دوی په مدینه کې نو دی یزید سجلو خپل کسانی ولېګل مدینه ته چې تاسو د حسین رضی الله عنه بیعت والی او د چانه د عبد الله ابن الزبير نه په صحیح سند سره دا ثابت دي. عبد الله ابن الزبير خداوي وزب ګورم بیا تاسو سره جواب درکم او حسین رضی الله عنه دا په صحیح سند سره دا خبره ثابت ده و عزت او سره بیعت دي چې په پټه نه کوم زبخ کار کوم د خلکو په مخ کې. علماوی دي ځکه د خبره ته سوچ کې ګورغه اقرار کوي د یزید د بیعت خو یو بیعت کولی یو د بیعت مراسم دي. مراسم څه چې لاس پلاس کې ورکه او خلک ویل دي د مراسم ویل کی او دا ضروری نه ده دا ولني خبره ضروری او که د هغه علماء خبره شي چې کوم جناغه انکار کړي نو انکار خو هغه دي صفات او مخ کې نه کړي بلکې دي سی ویل دي وې زما په شان سړی نه د پکار چې بیعت په پټو کې بلکې ښکار کول پکار دي. یو ورځ به کې تیر شو او کسان بیا رانلو بده بسي په دې کې عبد الله ابن الزبير لړ مکه ته چې حسین ته پته ولګید چې عبد الله ابن الزبير مکه ته لړ نو حسین نن باغ به شاته مکه ته لړ مکه ته چې کله ورسېدو عراق والا ته پته ولګید کوفه والا هغه دوکبازانو ته پته ولګید چې لکه یزید سره وی بیعت نه کړي اوس ګوره دوی ته موقع ملو شو ته حسین د استعمالولو چې فتنه جوړه کی همیشه دوی انتظار د سکی د فتنې د غټه فتنې نو اوس دوی چې موقع د حسین رضی به استعمال کو بس خطونه شروع کړو
خطونه ليږي انا بايعناك ولا نريد الا انت وليس في عنقنا بيعه ليزيد منګه تاغوار منګه يزيد نغوار. وتكاثرت الكتب كتابنا خطونه روان دي وسيرت كرازي حتى بلغت اكثر من 500 كتاب 500 خطونه دي خطونه رال. او دا عجيبه خبره كلها جاءته من اهل الكوفه. چاله لګري ټول کوفي ولا لګري. حسين رضی الله عنه په سوچ کې شو چې دومره خلک ماته خطونه لګي چې زمونږ سره ظلم کیږي او شریعت نشته او تراشه مونږ بچکاو مونږ سره دا وکاو مونږ شریعت غواړو مونږ تا غواړو. او د دومره خطونه لګي سره په سوچ کې اچي ناغه خپل د ترزوی مسلم ابن عقیل دی ولېګو چرته ولېګو کوفی ته ولېګو چې ته حالات معلوم کا. مسلم ابن عقیل چې کوفی ته ورسې د خلکو نه ته پوښتنه کول ناغه ته پته ولګی چې خلک چې دینو یزید نه غواړي څوک غواړي حسین رضی الله غواړي. دا مسلم چې دینو بیا د هانی ابن عروه دغه کور ته ورغی دغه سره وسیدو او دا خلک به په ټولګو کې راتلو او بیعتونه به کول د مسلم ابن عقیل سره چې موږ ستا په لاس بیعت کوو د چا سره د حسین رضی الله سره. نعمان ابن بشیر په کوفه باندې امیرو د یزید د طرف نه. نعمان ابن بشیر د صحابي دی. نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما د امیرو دغه طرف نه د یزید د طرف نه په کوفه باندې هغه ته پته ولري چې مسلم ابن عقیل لاغله په کوفه کې او بیعتونه د خلکو نه اخلي. هغه بیزانتی سننګار کو دغه خبره د حسین رضی الله نه بری خبر باندې هغه اکشن سیب وانغستو او دسی کو کانه لم يسمع شيئا لك هغه چې سره سوري دلی نه سره خبره ده. یزید ته پته ولګی نو یزید دې چلو کو چې نعمان ابن بشیر هغه دغه نه لري کو د مشرتیانه او دغه په ځبانه عبید الله ابن زیاد کوم سړی چې حسین شهید کړه هغه دی. عبید الله ابن زیاد په کوفه باندې مشرک او د بصره باندې مشرو نو بصره او کوفه یو کړو او هغه ته وی چې تلګه وګوره چې د سقي سره روانه ده مورید لري چې مسلم بن عقیل غلې بیتونه لري څه خبره ده دغه خو بيزان ننګر کړو کنه ناغې لري کو دی به مشرکو. حضرت اوسه واقع ګوره په اختصار سره بیانو چې تاسو پوه شئ به کوم ځای کې پوه نه شوي درس په اخره کې بیان په اخره کې ته پوښتنه کولای شئ. عبید الله ابن زیاد د شپې راغی کوفه ته او د مخې پټ کړو په خلکو باندې به تیرېدو. د خلک ناس جدي په بازو کسانو باندې تیر شو السلام علیکم هغه ته وعلیک السلام یا ابن بنت رسول الله پتا دی سلامتی اې د رسول الله سلام د لور زوی هغه کې حسین راغله یعنی موږ به ته کړي سړی راغی راورسه. نو عبید الله ابن زیاد ته پته ولګی چې کار صحیح خبره ده کار روان دي او خلکو بیتونه کړي او خلک په انتظار کې چې حسین ابن علی به کله راشي. نو بس خپل قصر ته لاړ خپل حکومتي چې کوم داغه واغې ته ورغه او داغه ځین یو کس راوړي چې هغه معقلو او هغه ته وی چې ته معلومات وکړه چې دا کار چا کړی. ناغه دې ورغه د خلکو په منځ کې او ځان دې چې کوم چې د بهر نه راغلی او هغه 3000 دینار ځان سره راغستي وې دا مې راوړي د حسین رضی د مرګرتیا د پاره. نو خلکو نه ته پوښتنه کوي هغه ځکه کوم چې 3000 دینار ورک دا څنګه لګلې جاسوس چیزې معلوم کی ناغه ته د هان ابن عروه د زوخ ویلته دي. نو چې کله د نورغه مسلم بن عقیل ناسو دغه سره بیعت وکړو او دغه سره هغه د 3000 دینار ورکړو وې د زمانه طرف نه د حسین رضی د پاره جګدل تر روان دي او یو سور جبالته تورته او خبر به چاله وړو عبید الله ابن زیاد له خبر وړو. خبره دغه شهر روانه و مسلم ابن عقیل سیجل کو حسین رضی خط ولګو وی خبره تیار ده موسم بالکل برابر ده خلک ستاسو برزانو قربانی راځه حسین رضی وروته د یوم الترویه باندې یوم الترویه د حج د اتم ورځ دا ولنی په دې باندې هغه وروته نو هغه ته خبر دي سره رسیدلو چې الته حالات برابر دي. کله چې علي رضی عفوا کله چې حسین رضی وروته د کوفه طرف ته په دغه ټیم کې دا قصه شو چې عبید الله ابن زیاد امر وکړي چې مسلم ابن عقیل چې به کوم ځکه ناسته دغه محاصره وکړي. نو فوج په شراوستو چپ چاپیره ته ودرو دا واقع زلنده بیانومه چې دې کې نور تفصیل مشته مکه خا پرې دي. فوج راوستو د چپ چاپیره ودرو دا ټول فوج اوس ولاړل او دوی شي چې ګوره د شړې زور هغه ډیر څه کولای شي د خلک به یې راول
چې تاسو سره بدا چلو تاسو سره بدا چلو تاسو سره بدا وکړو نو بس د خلک برور راتلو او خپل کسان به وستو مور برات خپل زوی به بو پلار برات خپل زوی به بو رور برات رور به بو او دغه شان چلینو د کسان کمیدو رورو کمیدو په اخر کې مسلم ابن عقیل چې دغه یوازې پاتې شو نو عبید الله ابن زیاد دی راوغختو د وجلو لپاره وته وی انی قاتلک زبدی وجنم دغه تا غدر کړي او تا دا کړي دا هغه ته ما وصیت ته پرې دی وصیت وکړه د خلکو د دې کتونه به وکي کس ناس عمر ابن سعد ابن ابي وقاص ناغه ته وی ته زما واستانه سب یو بل ته بالکل نږدې دی دې څه کارو کې د وصیت کوم دا به حسین رضی الله ورسه لازم برسه غوځه به ورسه نیو ګټ له بوته ته وی لارش حسین رضی الله چې ارجع باهلك ولا يغرنك اهل الكوفه واپس خپل کور ولګره واپس کا کوفي ولا بخبرو کړه شي فإن اهل الكوفه قد كذبوك وكذبوني تیم دروژن کړي زم دروژن کړي نه زما خبره غوي نماز سره غوي وفا کړي تاسو سره وفا کړي مسلم ابن عقیل چې د عرفات په ورځ باندې شهید کړي شي او حسین راوته لري کور دی واقعیت وکانه امر الله قدرا مقدوره اته د مخ کې خط لګل وی رازار سره برابر دي بس ومنځ کې د کس لیږي دا کس ونه وخت رسي لیټ برسي دوره پورې هغه مخې تراغله ډیرو صحابه کرامو حسین رضی الله عنه کړي لکه عبد الله ابن عباس وته وی چې تمزه عبد الله ابن عمر چې منه کړي او وته وی په عراق ولا بسيزي هغه خلک ټولو ته کړي ابو سعید الخدری رضی الله عنه هغه منه کړي یو شاعر د فرزدق د میلاو شو د حسین سره په لار کې نو ته وی حسین نو ته تر کمزي وی زه د عراق یم وی عراق ولا څنګه دي هغه ته ډیره عجیب خبرو کړو قلوبهم معك زونه تاسو سره دي او توري د بني امیه سره دي دوکه پینې شي ګوره په دوی چرته دوکه نشي هغه بیا روانو ځکه چې خپل ترجمه په خبره باندې یقین دي چې هغه ماته دروغ نشي ویل اما د خطر لګل چې راځه نو چې کله روان شو د شاعر فرزدق وی الله المستعان مرسته بد الله نه غواړو حسین رضی الله عنه خپل سفر جاری ساتي د دې فائدې ساتي ډیر خلکو دا خبره زموږ په دماغ کې دي چې کینو چې حسین رضی الله جهاد لته سره روانو د چا سره جهاد کو ها یزید سره سوال لري څوک چې جهاد لذي د ځان سره زنانه بوزي د ځان سره ټول کور ول روان کړي دوی څوک چې جهاد لذي هغه به دا خبره کوي چې ما او یا واپس مکه ته ولېږي یا به یزید پسې بوزي او یا یو سنگر ته بوزي د جهاد نو چې د جهاد لرغله نه څنګه بل سنگر ته دی موږ ما یو بارډر ته وباسي چې ځل تر مسلمانانو دفاع کوم جهاد کوي ته په جهاد کې نه بل څه کې جهاد څنګه غواړي د دلیل به د جهاد د جهاد په نیت نه دی راوته حسین روان دي قادسیه علاقه ته ورسېد نو هغه ځکه د مسلم ابن عقیل دا خبره غته ورسېد او عمر ابن سعد وتر ورسېد نو د مسلم ابن عقیل د زامنو سره خبره وکړه چې دې ذکر کوي چې واپس کیو اخرج دوکباز ناغوتي لا والله لا نرجو حتى ناخذ بثار ابينا فالله من قسم كم وبشوم خپل بدل اخر مسلم ابن عقیل زامنو دا خبره کوله عبید الله ابن زیاد پته ولګی چې حسین روان دي یو بل کس بشراولګو حر ابن یزید التمیمی او زر کسانی دا غسر راولګل ناغه د حسین سره په لار کې ملاو شو د قادسیه ته نږدې نو دی حر وته د ډېر خسړو دا غسر وو پاولک وتوی الى اين يا ابن بنت رسول الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې تر هغه ته عراق ته زما و عراق ته مزان په امتحان کې ما چوره د کوم زینه چې راغله هغه زیته واپس یا لرشه شام کې څوک ته یزید دا خپل ورشه نو حسین راوي چې نه سي عراق ته زما حر ابن یزید منکو خبره ونه منله باخرت کې د حسین راوي زمانه مخنه اخواش زمانه مخنه استامور دي پته بوره شي نا حروته وی پلامي دي قسمي قبل چې دا خبره ماته کړې وې کنه نه دغه سړی مې موجوده مور مې علم وجله خو زه دا سړی به بارکه سوې ما چې هغه د جنت د ځوانانو سردار دی او مور چې دغه سیدة نساء العالمین هغه د دنیا د زنانو مشره ده هغه د مخینه خوښ
حسین روان دي ولاقې ته ورسې جګې ته کربلا وای او د عراق کشتي وسو او د شیعاګانو ټول تجارت او کاروبار د ملت روان دي د دې خپل کعبه د غیا حسین رضی چې کله کربلا ته ورسېدو نو خلکو نه تاسو کې لازم کوم علاقه کې مغوته کربلا نو حسین رضی خا کرب و بلا دلته مصیبت او سخته به دي نو نه یې ښکاری کرب و بلا په دې ټیم کې د عمر بن سعد لخر ورسېدو د غسر زر کسان د حسین رضی سره خبرو کړه او چې راځه ما سره بلار شو عراق ته په عبید الله بن زیاد پسې ناغه وجه عبید الله بن زیاد پسې نه زما ځکه چې دغه وجلې سوګه وجلې زماره ترزوی وجلې اخواله زنه زم درې خبرې دي په دریو کې یو منی تاسو د سعد عبد عمر بن سعد ته وي هغه دې یو خبره ده چې یې ما واپس کړي ما پرې دې زو مکې ته زم دویمه ده او اذهب الى ثغر من ثغور المسلمين مسلمانانو یو بارډر ته مولېږي علاقې یو بارډر ته مولېږي یو سنگر ته مولېږي جلد جهاد کوم او اذهب الى يزيد حتى اضع يدي في يده بالشام ما يزيد تبريد شام ته زما التبز غسر بیاچو کما سبحان الله کوم خلک چې دراوته د یزید د وجلو لپاره کوم ځکه د اخر او دا خاص صحیح سند سره الحمدلله ثابته بلکې بعض روایتو کې دي سره دي او اذهب الى يزيد امير المؤمنين وبريم دي چې امير المؤمنين په ورشه هغه سره بیعت وکړه دا خبر عمر بن سعد چې دینه رواغست عبید الله بن زیاد ته بیان کړه نو عبید الله بن زیاد چې دا خبر ووریده چې درې خبرې د درو کې مالي اوراک نو عبید الله بن زیاد دا خبره بس صحیح ده کنه د حسین چې کوم خوخه قبول ورکو په دغه ټیم کې یو خبيث انسان ناس د عبید الله بن زیاد سره دا غنمو شمر ابن ذل جوشن دوی د ابن زیاد ډیر خاص سره وته نه اتسکه د خبرې منی د زمنګ په سره منی دلته برایي ګور غیر اگرم کو نو چې کله ډیر اگرم کو هغه یو سیده حسین رضی الله عنه چې ګور منګ د خبرې نه مونږ دلته راشي اکه سورغه دا وخت وی چې ته عبید الله بن زیاد په سره راشي نو حسین رضی الله عنه انکار وکړو وې زم نه درځمالته زما دغه درې خبرې په دې ټیم کې لخر راغی شمر ابن ذل جوشن راغی او د ځان سره غټ لخر راغسته حسین رضی الله سره چې کوم کسان دي نو په هغه کې دوه یا کسان دي چې راغوي سره اسونه دي صرف دوه یا کسان دي او د کوفی چې کوم لخر دي هغه 15000 کسان دي کله چې رضوان لخر یو بل ته مخامخ شو حسین رضی الله عبد عبید الله بن زیاد لخر ته وی د ځان سره حساب کتابو کې ظالمانو تاسو ما سره جنگ کوي زما په جن سړي سره جنگ کوي زستاسو د پیغمبر د لور زویما زستاسو د پیغمبر نو سیما رسول صلی الله مبارک ویلي چې زبر جنت د ځوانانو سردار یم او هغه ته کوشش کوي چې هغه د خبرې نه واپس په دغه ټیم کې د منځ وخراغ د ماسپخینو د مازیګر د منځ نو سبحان الله دوانو فریقینو دا وی موږ چې دغه به حسین ردان کوي عبید الله بن زیاد کسانو مدوي حسین رضی الله منځ ته ورمخ کې شو هغه حسین رضی الله عنه استاسو خپل امام چې خپل وینا ته منځ ته ورمخ کې شو داغه منځ ته ورمخ کې شو د دې ما خام د ټیم چې کله راغی حسین رضی الله خپل خیمه کې ناسو نو دې आवाज راغی لکه اسونه چې راځي نو هغه لکسات د شیو چې را پاسې د خلکو ته داسې چې لوي دا غلخر روان دي د عبید الله بن زیاد ناغه چې لار شو دوی سره خبرې وکړو او دوی اخر زمونږ نه سغواړي ورشي بس مو جنگ او د قسمه خصوله نه راغلي زمونږ د خبرې د موږ واضح کړې خو دوی اخر زمونږ نه سغواړي نو شل کسان لاړو او دغه سره خبره وکړه چې تاسو سغواړي هغه موږ دا غواړو چې یا خو به دې زمونږ سره جنگ کوي موږ سره جنگ کوو او یا به د عبید الله بن زیاد خبره مني هغه به به لازم خواله شي په دې بشرالو یهودي شو هغه زم په عبید الله بن زیاد پسې نظم او دا فیصله چې کړه کوله په مخکې ما پرې دې د خپل رب سره مشوره وکم ټول شپه تهجد وکړو مونږ نه وکړو به زړه خواله نظم په سباله د جمعې ورځ ده او سحر ده او دې ته ویل کېږي واقعه د طف دغه ځکه په دې دوانو کې چې نه جنگ ونخاتو او دوانو طرفونو ته د کسان سره برابر خو نه دي کنه کم ځکه د عبید الله بن زیاد لخر او کم ځکه د حسین رضی الله عنه معمولی لخر چې دا وی هم او یا سره پاس او یا کسان دي او کوفی ولکه یو سړی نخکاری یو سړی نخکاری کوفی ولکه
چې خطونه را لګل کړه هغه اوس یو هم نشته او دا ټول کم چې هغه د خپل خپلوانو د حسین رضی په مخ کې چې یو شهید کېدو او هغه د ازمري په شان لګیو ټول ورځ د ازمري په شان لګیو یوازې او د هغه سره د ټول ورځ چې هغه جنگ وکړو تر دې چې شمر ابن ذل جوشن راغی خبيث او د خپل کسان ته تاسو رسې انتظار کې ورشي به کسبای مړی کې کسان پرالو ډېر سخت گزارونه به کړو حسین رضی الله عنه خپل دفاع وکړو پای کې بچ پدریم پیر هغه پدویم پیر هغه بیا امر وکړو چې سړي باندې ورشي نو یو کس دغه نوم سینان ابن انس النخعی اگر هغه په دمنې حمله وکړه به شمر ابن ذل جوشن هغه په حمله وکړه او د الله هلاکت دي دوانو لپاره او د الله لعنت دي په دغه دوانو باندې حسین رضی الله عنه هغه زخمی شو چې دومره خلکو سره هغه یوازې مقابله کوله نو په اخر کې دغه طاقت هم ختم شي او زخمونه هم ډیر شي نو دوی چې کوم گزارونه به کړو د لسغه راولیدو نو دوی دغه د سر چې دغه د جسم نه جدا کو او په عبید الله ابن زیاد پسې کوفه ته راوړو عبید الله ابن زیاد پسې کوفه ته راو او بیا په دغه ټیم کې یو امساغونته کې چوکې دوی راغسته و او دا به دغه په دې خلک دي سه وهله او وی د دې چې غاخونه مزدار دی وای او مذاق کو او خندای کوله په دغه ټیم کې چې دغه مو ده انس ابن مالک رضی الله عنه هغه وی تاسو څه کوي ظالمانو په دې کوم ځبانی چې تاسو دا چوکره کاږي والله لازم چې ما په خپل سترګو رسول صلی الله علیه وسلم چې دا ځای خپل کړي داغه انسان دی داغه انسان خلد چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل کړي تاسو نن چې د سره ذکر کو نو حسین رضان په دغه وخت کې شهید کړي شو او داغه سره چې دینو داغه ډیر خپلوان چې داغه شهید کړي شو چې دغه تفصیل نه زو خطول چې ولس کسان او دا ولس کسان ټول د رسول صلی الله علیه وسلم د کور والو یعنی د آل بیت نو ټول بدی کې چې شهیدان کړي شوی او د دوی نه مخ کې مسلم ابن عقیل اخو مخ کې چې په کوفه کې شهید کړي شوی دلته واجب خبر به تاسو سره یاد کو د حسین رضی الله عنه د قتل امر چې دغه عبید الله ابن زیاد کړی دی یو سور زیباد هغه ګوره مردار شوی الله دې انتقام غسته او د مختار ابن ابي عبید الثقفي په لاس باندې چې دین هغه مردار کړی شوی هغه ولم د سر چې د قشان راويسته سر ولدا قشان جدا کړو او د نور چې کم دی د شمر ابن ذل جوشن او دغه سره چې کوم د بل مرګرو په دوی باندې الله سبحانه تعالی چې دینه مرزونه راوستي او درې یو چې د سترګو کار پرې خو نو د ټول د صد لاسه الله سبحانه تعالی انتقام د دوی نه واغستو چې دوی د رسول صلی الله علیه وسلم دغه شهید کړي دغه نه بعد سوال دی چې حسین رضی الله عنه چا شهید کړي نو جواب نه مخکې دی ساتي علی رضی الله عنه د حسین رضی الله عنه هغه سوي د کوفی ور مبارک وی په الله می د قسمی امتونه د بچانه ایری چې موږ سره ظلم کوي زه د کوفی ول نه ایری چې ما سره ظلم کوي دا کسان دي ځان ته شیعاګان وي ښا دا د حقیقت ته دا خبره علی رضی الله عنه کوي حسن ابن علی رضی الله عنه هغه سوي وی والله لازم خلکو ته معاویه ته خلافت پرې دي وی معاویه زمانه پر دي کوفی ول نه غوړې وي دا دوکباز خلک دي خیانتګر خلک دي کوفی ول وي نو کوفی ول چې دی علی رضی الله سره دوکه کړی دا اخاتونه وته لګلی دي راوستو را ګرمي کو چې کړو د پته ولګی چې عبید الله ابن زیاد خبيث چې لخر تیار کړی اجر لخر سره مقابله نشي کولای نو به وته میدان ټول پرې خو دوی ته لاړو بلکې بس سیرتونو کې دي چې راځي خلکو ته وی دوکه دل درکې نو د حسین رضی الله سره دوه بوجي پرتی وی غټي وی دا بوجي راوړي دا بوجي ابو جی رويستي وی وړوي دي چې هغه دوه بوجي چې څوړو ټول خطونه ټول خطونه وی دا ګور د خلکو دغه را لګیلی مات هغه ورچره دوکه ورکړه د دوی د مولیانو خبر به تاسو بیان کوم اگر کدا خبره تفصیلی ده حسین قرانی د دې شیعاګانو یو مشهور عالم دی د دې کتاب دی فی رحاب کربلا هغه کې دا خبره کوي وی پشپیدم نمبر صفحه کې وی اهل الكوفه لم يكتفوا بالتفرق عن الامام الحسين کوفی ولا صرف دا کار نه کړی چې حسین رضی پرې خو د تختیدلی دي بلکې کوفی والا دغه په دې قتل کې دغه په دې شهادت کې غټ عیسی غستی دغه وجره در دوی مولا دا خبره کوي دوی یو مولا د مرتضی مطهری
او دا غیو کتاب د الملحمه الحسینیه په دریم جلد او 94 نمبر صفحه کې هغه وی په دې کې شک نشتی چې علی رضی الله عنه کملګری چې هغه جمهداري د مرګري هم دغه کسانو د حسین رضی سره غدر کړی او دوکې کړی را خدي کسانو حسین رضی شهید کړی به دا خبرې پټولو لپاره اوس د غمونه کوي هم دوی پرې خو دی دوی یوازې پرې خو د عراق والا چې موږ شیګانی او موږ کته او موږ بره دوی پرې خو دی دا خبره فائدې لپاره ساتي چې کم کسانو چې حسین رضی په دغه ټیم کې وجلې دي یعنی جنگ خټول کوي خدای کم کسانو نو ما درې کسان تاسو ذکر کړو چې یو د سنان بن انس النخعي او بل د شمر بن ذل جوشن او په دوی باندې مشر چې کم دین هغه عبید الله بن زیاد دي نو څو کسان شو دا درې کسان دي درې کسان او عجیب خبره ده چې د شمر بن ذل جوشن چې ده په جنگ صفین کې د علی رضی الله په لخر کې ودی دا چې دوکباز او خبيث خلک وسوم د شي ګاندغه شند خپل خباثت پټولو لپاره چې دا کار کوي اخرنی مسله زموږ سره په بیان کې هغه ده چې د حسین رضی الله عنه شهادت مبارک او موږ سوي د حسین رضی الله شهادت مبارک موږ دا وایو چې د حسین رضی الله سره ظلم شي حسین رضی الله عنه سره زیاتې شي موږ په دې باندې سخت خپيو او الله علم دې زموږ د ژوند چې موږ به څومره خپيو بل دا خبره کوو چې یزید رحمه الله دا غي اسلاس نو د حسین رضی په وجلو کې دا خبره یاد کړئ ګوره یزید رحمه الله دا غي اسلاس نو بده کې یزید خو عبید الله ابن زیاد سبدی د پر لګلو چې ته د کوفی حالات کنټرول کا او د سی چلې باز روایتونو کې دي سراجی باز سیرت په کتابونو کې ورته وی کچرته لاړې او د حسین پر اشاره راغنه ګوره گزاره به سره کې د رسول صلی الله علیه وسلم دی ګوره دا نصیحت ود چا کړو ته یزید کړه نو یزید هغه نه دی ویل عبید الله ابن زیاد ته چې تلل شو د ملک بل خبره ده د ساتي څومره خبرې چې د شیعاګانو د دي چې داغه سره دا چلو شو د بو ګوټي ولور نه کو زنانه ول بي عزت کړو داغه د سری چې دی ویوړو په دغه پسې په یزید پسې دا ګوره سند د دې خبره سره سند شتینه چې داغه د سر یزید پسې بلکې داغه د سر په عبید الله ابن زیاد پسې وړه او ظاهر ده والله عالم چې خخ کړه ملته په کوفه کې یا کربلا په میدان کې خخ کړه خو په دې سر باندې و جنگ دی ګوره په دې سر باندې بازوی په افغانستان کې دی سر او بازوی سر دغه په مصر کې دی بازوی په ایران کې او بازوی په کوفه کې او بازوی په مدینه کې دی نو دغه څو سرونه شو 15 سرونه دغه کې یو سر دروغ دي ټول وی په یزید په سر ویوړو او هغه دغه د سر دي سیواړو او خنداګانی کول ټوي کولی مور دي سي بچی نه دی راوړي چې دا موږ ته صحیح سره ثابت کی چې دغه د سری د عراق نه شام ته وړي نه دغه د سر خو راوچت کړي شو عبید الله بن زیاد لوي وړ هغه خبيث دغه کارونه کړی بل خبره دې سره د تعلق ساتي چې حسین رضی شهید شه خدای دا مطلب نه چې بده غرض به موږ ماتمونه کو او په شهیدانو باندې څوک ماتمونه کوي ها رسول الله سوي ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب هغه سره په من کې نه دي چې کم سره خپل ځان وهي د مصیبت په وخت کې او غاړه شلي دا رسول الله سوي وي زبريم دا انسان نه چې کم سره د مصیبت په وخت کې ويخته وباسي کم سره چې د مصیبت په وخت کې خپل کپړې شلي او کم سره چې د مصیبت په وخت کې واویلا کې او چغه د جاهلیت خبرې کوي د حسین رضی الله سره چې ظلم شوی دی او حسین رضی الله عنه خروج نه دی کړی د یزید خلاف دا خبره یاد ساتي حسین غره د یزید خلاف خروج نه دی کړی مته څه کنه کبیل پر دغه د خروج په نیت راغله او د جهاد په نیت راغله نو ځان سره دغه څنګه راولي زنانه ځان سره ماشومان څنګه راولي دویمه خبره ده چې هغه د خروج د پر راوته دي او د جهاد د جنگ د پر راوته هغه به څنګه عبید الله ابن زیاد دا خبر لګی چې درو کې یو مال راکې دي څه ده کنه کاغذ جهاد لروته دریمه خبره هغه به څنګه وي چې ما د میدان جهاد ته ولګي زب جهادونه کوم دي خو خپل اوس په جهاد کې نه دینه د واضح شو چې حسین رضی چې دغه خروج نه کړي او هغه وجلې شوی د مظلومن ظلم وسره شوی نه دینه بعد به ځان د دې بدعت نه لري ساتي کم بدعت د ماتمونو ده او په دې ورځ باندې شربتونه تقسیمول او په دې ورځ باندې د توري کپړې استعمالول خاص او په دې ورځ باندې په لارو کوڅو کې د جنډې لګول نن می کتوب
افغانستان کې خب باقاعده په کابل کې چیرنه د جنډي ولګي د ټولو خوري شو لبیک یا حسین لبیک یا حسین دې قسمه خرافاتونه بدعاتونه شرکیاتونه به ځان لري ساتي د حسین سره حقيقي محبت داري چې موږ دغه په نقش قدم روان شو حسین رضی الله عنه په کوم ټیم کې چې شهید کېدو په دغه ټیم کې بس شرطونه کې د دعا راځي ویلا چې وچت کړو یا الله د دې خلکو نه بدل واخلې کوم چې مال دوه کرا کړی دی زید التراوستم په دې مصیبت کې ورنه نويست نه لري زی आवाज پرې خو ده الله په مصیبت سره وستو د وسه پوری ځانونه وي الله په عذاب سره وستو د وسه پوری ځانونه وي د ځان ویني توي دې نه تاسو څومره دا ځان وی او دا غوخه چې وشلېږي ویني روانه او بس کروټو زیو بازو به کیسه چل کړي ابرز مری دوی مریته زنجیر چولې د زنجیر به د بل کس پلاس کی نه دې سپي بشان چې په سلوري شوی او دې رواني او یا حسین کې دا بل راکای کی دا عذاب په چا مسلط کړي دا په الله سبحانه وتعالى مسلط کړي او دا خیری دي چا د حسین د ظالمانو د خبيثانو منافقانو دوکبازو چې نه غیر اوسه د مکینه خاتون لګل راشه او راشه چې راوستو نبی نتیجه درو ته چاغه پرې خو داغه پلار علی رضی دم دوی شهید کړي داغه رور حسن رضی دم دوی شهید کړي حسین دم دوی شهید کړي او وسیم په امت کې په کمزې کې په مسلمانانو باندې سخت ده نو ګورې دوی به ګلاشتي ګورې خو ټول دلیل لري باندې چې د دوی تاریخ هغه د غدر او د دوکینه او د فرادونو نه هغه ډک پروت دی په لندو الفاظو کې حسین رضی چا شهید کړي شیعاګانو شهید کړي دا خبره خو تاسو یاد لرئ حسین رضی چا شهید کړي شیعاګانو شهید کړي الحمدلله سنیان حق پرس خلک هغه د دې قسمه خبرونه ځان بیزاره ساتي حسین رضی خو زموږ مشر دی د دین مشر دی اخرنی خبره د یزید ابن معاویه مبارک بس وایو درې قسمه خلک دي د یزید ابن معاویه مبارک اولنی خلک هغه دي او موږ دا په اوله کې وي چې یزید چې دین هغه دغه لاس نو په دغه واقعیا کې هغه نو ویلي چې شهید کی بلکې کله چې هغه ته پته ولګي دنه په جړا شو او دا الله لعنت دی په پلاني باندې عبید الله ابن زیاد یادو دا الله لعنت دی په هغه باندې خپه شو لسخ او دا غوی د زنانو اکرام وکړو او کوم چې به ژوندۍ پاتې شي هغه ته خوې د قشن وې کغواړي ما سره په شام کې اوسېږي زه بس تاسو عزت او اکرام کوم تاسو هر څه په ما باندې هغه نه موږ مدینه ته واپس خپه حیا او عزت سره ولېګل واپس د شیګانو خبرې دي زنانو نه ولوي بولقي وېسته او زنانه ول په روډونو کې راخ کو دي او په لارو کوسو کې راخ کو دي ټولې کمزوري خوي صرف د خلکو جوړولو د پاره نو یزید دغه په باره کې درې قسمه خلک دي اولنی خلک هغه دي چې باغه به کنځلي کوي او هغه ته لعنتونه باغه لعنتونه وي او هغه ته کافر او مرتد وي والعياذ بالله او دا خلک هیڅ شک نشي چې د گمراهي دي او دا شیعاګان دي او د شیعاګان متاثره خلک دي حالانکه رسول الله سوي اول جيش يغزون مدينه قيصر مغفور لهم اولنی لخر چې قیصر خار ته وزي jihad بکي د الله بخري دي او په دوی کې چې یوسف دي یزید دي بلکې د لخر چې دغه په قیادت کې مشر یزید دویم قسم خلک هغه دي چې یزید بالکل دسی غنی چې لکه د اسمان نه راکو شوی دی او هیڅ ګناه نشته عصمت ولا لمنه ثابتې نو مونږ وایو چې دوی هغه نور زیاتې کړي دوی کوي بلکې مونږ دې څه وایو چې تاسو هم په غلطه تاسو هم په غلطه یزید رحمه الله د مسلمانانو یو بچاو او څنګه چې د مسلمانانو د نور بچیان دي ګناونه همشتي نیکیان همشتي نو دا غم ګناونه وو او دا هم نیکیان وي داغه په خلافت کې بعض کارونه داغه نه غلطي شوی ده غلط کارونه دي شوی خدای دې لاسه خو موږ یو مسلمان کافر کول نه شو کنه کافر نه معامله دغه چا سره ده الله سبحانه وتعالى سره ده موت به څنګه د کفر فتوی ولګو او موت څنګه باغ باندې لعن تان شروع کو چې په منبر باندې ودی ګولانه دغه وایو په یزید باندې نه موږ لدانه نه پکار نو موږ بسوي یزید رحمه الله الله دې برحمک الله دې وبخ دعا د مسلمان د پر مسلمانو کنو د بس خلک په دې باندې غړ دغه کې رحمه الله وتوي نو رحمه الله څه مطلب دی الله دې وبخي نه کته مسلمان نه ثابته
کته چې کافر دی کافر ثابت کا موږ په رحم الله نه وایو خو چې څوک موږ ته په صحیح سند سره ثابت کړي چې دا کافر مسلمانو خکارونه هم کړی غلطیاں تم شوی دي نو موږ وایو چې الله دې دا غلطیاں معاف کړي او الله دې جنت ته بوزي او یو چت انسانو نو چت انسان شو نو په دې باندې کې تاسو لاندې تان شروع کو چې یزید کته یزید بره یزید کته یزید بره نو بیا به د دروازه کولاو شنو بیا بر د پلار باندې د پلار په سیمه بیا خبرې کوي چې د پلار تربیت نو کړو هغه د شي کړو دغه کړو دا مختصر واقعا ما ذکر کړ د کربلا اگر کړه تفصیلی واقعا دا وسوم ډیره خبرې زما په ذهن کې وي او مې زبدا کومه خو ټیم زمونږ نه ډیر زیات مونږ په دې کې ټیم واغستو خو ما حتی اوسه کوشش وکړ چې دا واقعیت اوسته د شي بیان کوم لکه څنګه چې په تاریخ کې راغلی کوم چې حقیقت ته تاسو پوه شئ که پوه نه شئ دا حقيقي واقع اوس په دې کې چې کومه ټانکي منکې لګېدلې نه د ټانکي اکثر د چا دي د شیعاګانو د تاریخ دي الحمدلله په صحیح سند سره دغه ټانکي او د قسمه قصې بکې نشته الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په قران او حديث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې د حسین رضی الله سره وکي او الله سبحانه وتعالى دغه قاتلانو له هغه سزا ورکړي چې د حقداري او الله سبحانه وتعالى دی ولا سخت سزا دی ولا الله سبحانه وتعالى ورکي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين